او دا نظم تاسو یاد کړئ چې دا ما ډېر مخکې لوستی و دا زما ډېر د خوښې نظم دی. ښه زمونږ واړه چې سرواني وکړي نو موږ یې همیش له په ډاکټر یېروو چې د ډاکټر نامه مو واوري بچي ستنې خښې په ذهنونو کې شي. زما ماشوم زوی د څو ورځو داسې په کور کې پروت و په شیبه رتبه ما ورته وی بچي چې څنګه یې اوس په وړه ژبه یې راته وي بابا چې ما په غېږ که ما ډاکټر له بوځه ستنې د خیر دې راله ووښي خو چې د دې تبې نه خو روغ شم که نه. ما چې په جیب کې ګوتې ووښلې نو اسویلو مې شونډې وسېزلې. ما ورته وی بچي ډاکټر له نه ځو هغه ظالم خلکو له ستنې وښي راځه بوزم دې د جومات استاذ له ورته به ویم چې پتا دم واچوي ورته به ویم چې پتا دم واچوي. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. ټولو مینهوالو ته یې ډېر په مینه ډالۍ کوم او چې کم زموږ که دلته کې دي که لر دي که بر دي که په هر ځای کې دي خو چې پښتانه دي د زړه یو اواز مې دی سوال مې دی په دغه طریقې ستاسو په وساطت سره خورول غواړم چې د سوال دا کار دومره ډېر شوی دی په دې وطن کې پیژنګلو یې د ریښتونې او دروغجن نه کېږي. داسې بلا بلا سوالګري هره ورځ وینو چې څوک وایي د لرې نه راغلي وو ډاکټر دپاره دا زنانه هم راسره د چا موجیب وخه څوک د ډاکټر چټې په لاسو کې نیولي ګرځي څوک ماشومانو له دارو د نشې داسې ورکي د مخ او سر نه ورلته او د هسپتال پټۍ کړي په فوټپات پروت د دې ماشوم په بانه سوال کوي. څوک په بازار څوک په اډه کې څوک کوڅه په کوزه ګرځي په څه ناسبانه باندې سوالونه کوي خو ای د قلم ملګرو دې ته هم ګناه نه کوو. ای د قلم ملګرو دې ته هم ګناه نه کوو ځکه چې ټول موږ په سوالګر وطن کې ساره کاږو. موږ څو ملګري په دفتر کې په څه کار کې بوخت وو چې یو خیرن خیچن سپینګیري او ناتوانه بوډا سلام یې هم ونه کړو دومره وارخطا راغی چې هڅه یې کوله ولې سوال ته یې خوله نه جوړېده هڅه یې کوله ولې سوال ته یې خوله نه جوړېده. زموږ ملګري یو روپۍ بابا ته ونیوله بابا چې وکتل روپۍ ته په جړا شو ورته زه د کورسۍ نه زر راپاڅېدم چې ولې بابا زما په دې تپوس بابا جړا له زور ورکړ ما ورله بیا حوصله ورکړو له چپ شه بابا الله به خیر کړي راځه دلته په کورسۍ کې کښېنه زر مې ګیلاس د اوبو ډک کړه چې دا واخله بابا چې لږ ډېر سا صورت شو نو لګیا شو راته بچیا سوال مې په دې ټول عمر کې کړی نه دی خو خدای یو ډکې زوی راکړی چې اسره د زما څو ورځې وشوې هسپتال کې بې پرسانه پروت دی ډاکټران وایي پښتورګي کې یې کاڼې شوي د اپریشن نه بغیر ګرانه ده چې بچ پاتې شي. په اپریشن باندې لګي په زرګونو روپۍ خو ډاکټران وایي چې وینه ورله هم وګوره بچیه ما ډاکټر ته وی چې وینه زه ورکوم خو هغه وایي تا کې دومره وینه چېرته کې ده بچیه خپل خپلوان مې ډېر دي خو د نوم خپلوان دي. ما زر بابا د لاسه ونیو چې راپاسه بابا وینه چې څومره د پکار وي درله زه درکوم خو چې خفه نه شي په کور او بار زما په جیب کې د 200 نه سیواړو درک نه لګي راځه چې وینه هسپتال کې حواله کړم درته بیا که ته سوال کوې نو صرف د پیسو یې کوه. مونږ چې روان شو هسپتال ته زه په سوچ کې لاړم څو ورځې وړاندې کیسه بیا راته رایاده شوله په کومه ورځ چې د دفتر د لوی افسر بچي ته کله د وینې ضرورت شو نو یو شور جوړ شو هر یو لستوڼي رانغښتل چې وینه زه ورکوم. دا لسته کسه چې څنګه هسپتال ته لاړل نو د یو کس وینې ته هم څه ضرورت رانغی څو ډاکټرانو یې د وینې بندوبست کړی و ځکه چې دا خو لوی افسر و نو په کار به یې راشي خو دا ناتوان بابا چې ځای په ځای سوالونه کوي هر چاته وایي چې زما بچي له وینه ورکې دلته کې شترې په زرګونو په لکونو خلک خو هېڅ چا هم په دې بوډا بابا زړه ونه سېزه. دلته په سپینه جامه څومره غله لګیا دي اواز کوي چې موږ امداد د غریبانو کوو څومره بلا ادارې جوړې د غریب په نامه په کالجونو په سکولونو او سنټرو ګرځي په هسپتال کې د لاچاره مریضانو بروم بلا تیلې د وینو ډکې کړي او خرڅ یې کړي. په دې سوچونو کې لا ډوبو چې راورسېدو مونږ چې څنګه د هسپتال په دروازه ورغلو نو د بابا ښځې په مخ او سر رایښي ځان له بابا ته یې چغه کړه چې دواړه بیا سره باتې شو. بابا یو سوړه سویلې وکړه د اسمان په لوري په دواړه لاس یې سر ونیو په ځمکه کېناست په ما کې خدای کو که زره وسله پاتې شوله د بابا مخ ته د کتو مې اډو تاب نه لره. غلی راووتم دفتر ته را روان شوم په لار په دې سوچونو او فکرونو کې غرقاب روان وم چې پاکه ربه دا بابا چې اوس ژوندي وي تر څو په هره ساه به د ارمان د ترخو زهر ګوټي دغه احساس به یې لازه کې څو ځله وژني چې بچي له د پیسو وینې غم کړی وي نو ژوند او مرګ خو لویه خدایه ستا په لاسو کې د ده په زړه به د علاج ارمان هم پاتې نه وي زوی به یې هم خدایه په زړه باندې خو روغ مړ وي زوی به یې هم خدایه په زړه باندې خو روغ مړ وي. ډېر ښه ډېر ښه